د ټکنالوژۍ مشهور میلیارډر ایلن ماسک د ولسمشر ټرمپ د 940 مخیزه د مالیاتو او لګښتونو د نوي قانون پر وړاندې خپلې نیوکې لا زیاتې کړي دي. هغه دا طرحه یو کرکجن وحشت بللی او پر هغو جمهوري پالو سناتورانو یې سختې نیوکې کړي دي چې د لګښتونو د کمولو ژمنې یې کړې وې، خو اوس یې د همدې طرحې ملاتړ وکړ. ماسک چې پخوا یې ټرمپ ته د کمپاین مالي مرسته کړې او د هغه سلاکار پاتې شوی، وایي چې دا ډول لوی لګښتونه دا ښیي چې امریکا اوس د یو ګوندیز هیواد بڼه غوره کړې ده او دا یې په طنزي ډول د پورکي پیګ ګوند نومولی دی. پورکي پیګ د یو مشهور انمي یا کارتوني کردار نوم دی چې د لوني ټونز او میری میلوډیز کارتوني لړۍ کې ښکاري. دا کردار یو خنزیر انځوروي چې ډیر د خندا وړ یا له سادګۍ ډک چلند لري او د خبرو پر مهال یې ژبه بندیږي. ایلن ماسک دا اصطلاح د طنزي نیوکې په بڼه کارولې ده. هغه وایي چې د امریکا جمهوري پال سیاستوال د زیات او بې ځایه لګښت له امله داسې ښکاري لکه د یو بې پروا او مسخره ګوند غړي او دا یې په ټوکه پورکي پیګ پارټي یا د غوښن خنزیر ګوند بللی دی. دا یو سمبولیک نوم دی چې د سیاستوال بې مسؤلیتي او فضول خرچۍ ته اشاره کوي. نوموړي یو ځل بیا د یوه نوي سیاسي ګوند د جوړېدو غوښتنه کړې څو داسې یو ګوند رامنځته شي چې د خلکو ستونزو ته پاملرنه وکړي. ماسک خبرداری ورکړی هغه جمهوري غوښتونکي چې د دې قانون ملاتړ کوي باید وشرمیږي او دی به تر خپله وسه هڅه وکړي چې هغوی د راتلونکو لومړنیو ټاکنو په ترڅ کې ناکامه کړي. پورکي پیګ ګوند اصطلاح په اصل کې د هغو سیاستوالو پر ضد نیوکه ده چې د خلکو د ګټو پر ځای یوازې د خپل قدرت او لګښتونو ساتنې ته پام کوي. ماسک هڅه کوي د طنز له لارې وښیي چې دغه ډول سیاستوال د خلکو ستونزو ته جدي نه دي او دا لګښتونه او مالیاتي طرحه یوازې د ولس پر اوږو بوج زیاتوي. د وضاحت لپاره دا هم مهمه ده چې د ایلن ماسک دا څرګندونې د هغه د نارضایتۍ او سیاسي غوسې څرګندونه کوي او د امریکا پر اوسني سیاسي حالت یې ټوکیزه او سخت انتقاد کړی.